د افغانستان کرکټ ملي اتلان به نن د زمبابوې کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د 3 نړیوالې شل سیالۍ په لړ کې به خپله لومړۍ شل سیالۍ نن مازدیګر په 4 بجې د زمبابوې لوبډلې سره ترسره کړي. د افغانستان کرکټ ملي اتلان څو ورځې وړاندې زمبابوې ته ورسېدل چې هلته خپل تمرینات هم ترسره کړل. د زمبابوې لوبډلې پر وړاندې به یو ښه سیالۍ ترسره کړي. دا ځل د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زمبابوې سره 3 سیریزونه لري چې د 3 شل سیالۍ سیریز لري، داسې بیا د 3 50 لوبو سیریز لري او داسې د 2 ټسټ لوبو سیریز هم لري. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله که نن د زمبابوې لوبډلې پر وړاندې په لومړۍ شل لوبه کې د دغې 11 کسیزې لوبډلې سره ولوبېږي، نو ډېره زبردسته بهترینه سیالۍ به ترسره کړي. په پیل کې رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، زبید اکبري، عظمت الله عمرزی، محمد نبي عیسی خیل، ګلبدین نایب، راشد خان ارمان، مجیب رحمان، علي محمد غضنفر، نوین اولک او فضل حق فاروقي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله که نن د دغې 11 کسیزې نوملړ سره ولوبېږي، نو ډېره زبردسته بهترینه سیالۍ به ترسره سي. په دې کې سلو توپ اچوونکي هم شته او تیز توپ اچوونکي هم شته. ښه خبر دا دی چې مجیب رحمان یو ځل بیا لوبو ته راغلی دی. په دغه لوبو کې علي محمد غضنفر هم شته او که فسټ بالینګ ته وګورو داسې نوین اولک راغلی دی او داسې فضل حق فاروقي. دا لونډرانو کې هم ښه لونډران لرو، داسې عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب دی، محمد نبي عیسی خیل دی، داسې ښه توپ وهونکي هم شته، رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، زبید اکبري. نو یو ښه لوبه به ترسره سي.